امریکا یو ځل بیا له افغانانو ملاتړ وکړو او د ایران نه یې د څه غوښتنه وکړه. د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایمه. د سویلي او مرکزي اسیا لپاره د امریکا ځانګړي استازی الیس ویلز ایران ته د سرحدي پولیسو لخوا د افغان مسافرو وژنه بشري جنایت وباله. الیس ویلز د ایران د پولیساتو لخوا افغان مسافرو بېرحمانه وژنه او په سیند ته یې د غورځولو لوی بشري جنایت بللی او د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه یې ترې کړې ده. څو ورځې وړاندې د ایران د سرحدي پولیسو لخوا له افغانستان څخه د ذوالفقار لارې څخه د دغه هیواد ته تلونکي افغانان چې ډېرې مزدورکاران وو له نیولو او شکنجه کولو وروسته یې د هریرود سیند ته غورځولي وو چې له دې ډلې ګڼ شمېر کسان ژوند له لاسه ورکړی وو او یوازې 12 کسانو د لامبو په وسیله ځان ژغورلی ده. دې پیښې په کور دننه او بهر تروند غبرګونونه راوپارول. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره شوې خبره پاڼه کې راغلي وو چې د دغې قضیې پلټنه خپله ولسمشر غني پر غاړه اخیستې ده. له دغه وزارت څخه په خپره شوې خبره پاڼه کې ټینګار شوی چې پر افغان مسافر شوي جنایت به په هر اړخیز او معلومات به یې له ملت او نړیوالو ټولنې سره په احتجاجي توګه شریک کوي. ایران له پاکستان وروسته دویم بېناموسه ګاونډي هیواد ده چې وخت ناوخت د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې سربیره په ګڼو ورانکارو برخو کې فعالیت کوي. په دغه هیواد کې د طالب اورپکو د ملاتړ او تمویل کول کلتور هم دی. که څه هم ایراني چارواکو دا پیښه رد کړې او دا یې د ځینې هیوادونو لخوا د ایران پر وړاندې توطیه بللې ده، خو په هرات کې ځایي خبریالان وایي چې ذوالفقار له لارې په قاچاقي توګه د تلونکو افغانانو سره ایراني پولیساتو ځواکونو تشدد کړی ده او دوی له سخت شکنجې وروسته سیند ته ګذار کړي دي. الیس ویلز وایي دا خبره د ایراني پولیساتو ځواکونو افغان مسافرو په سیند لاهو کړي له وحشته ډک داستان دی. نوموړی زیاتوي چې دا یو نبښونکی عمل دی چې باید پلټنه وشي او په وینا د عاملونو له نیولو وروسته ورته سزا ورکړل شي. دغه امریکایي سیاستواله وروسته له هغه دا غبرګون ښیي چې په تېرو 2 ورځو کې د یاد شوي جنایت له امله په کور دننه او بهر هیوادونو کې تاوده بحثونه روان دي. شاوخوا 2 میاشتې وړاندې تر 2 لکو زیات افغان کډوال له ایران څخه د کرونو اوبه له ویرې هیواد ته راستانه شول، خو یو شمېر یې بېرته د بېوزله او فقر له امله د ایران په لور وکوچېدل. دوستانو، ستاسو د امریکا ملاتړ په اړه څه نظر لرئ او د ایران چې دغه کار له افغانانو سره کړی څه نظر ورته لرئ؟ راځئ خواږه نظرونه مو په کمنټ کې راسره ولیکئ. تر دې دمه مو چې ویډیو وکتله له ټولو ستاسو نه مننه کومه. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ، دا پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه. ښه وخت درته غواړم.